د فلم په شروع کې موږ یو ډیر زوړ کور ګورو او هغه کور ته چا یو پارسل را لېږلی وي او دغه پارسل ته یوه جینۍ ورته راځي چې د هغې نوم نیکه وي. نیکه د بچپن نه معذوره وي او هغه ګرځېدی نشي او نیکه په دغه کور کې خپلې مور سره اوسېده چې د هغې نوم ساره وي. ساره هغه بکس کولاوي او هغې کې یو وړوکی ګوډاګی روزي او د دغه ګوډاګي نوم چکې وي. دا مور او لور ډېر پریشانه شي ولې چې دوی ته پته نه وي چې دغه ګوډۍ چا را لېږلې ده دوی ته. او دغه شانتې لږ ساعت پس دا هغه ګوډۍ په ګند کې لړه کي. بیا نیمه شپه نیکه هلته کې له چا اوازونه اوري او هغه په لیفټ کې لاندې چت ته راکوشي او دا هلته کې ګوري چې چا د دې مور په کینچۍ باندې نیولې ده او زخمي کړې ده او هغې نه ډېره زیاته اینه روانه وي. په کوم باندې چې نیکه ډېره زیاته ویریږي او هغه منډه کي او امبولانس راغواړي. بل خواته کې موږ چکې ګورو چې هغه هلته کې په کرسۍ باندې ناست وي او دا هر څه چکې کړي وي. بل ورځ موږ هلته کې نیکه خور ګورو چې راغلی وي او هغې سره ټوله فیملي هم راغلي وي او له هغه ښځې یو خاوند وي او هغې لور وي او هغې سره یوه ښځه وي چې د لور سره وي او د دغه ماشوم ایلس نوم وي او دوی سره کلیسا نه یو فادر هم راغلی وي. لږ ساعت پس دا ماشومه چکې په باتروم کې ګوري او له هغې دا ډېر زیات خوښ شي او ځان سره یې کیږدي. بیا له نیکه خور دې ته وایي چې ته دا کور خرڅ کړه او دلته نه لاړه شه خو هغه داسې کولو نه انکار کوي. نیکه هلته کې ټولو لپاره خوراک تیاروي او هغې سره ایلس هم ناسته وي او کله چې دا دواړه هلته کې کرسۍ سموي نو چکې راپاسي او هلته کې خوراک کې زهر واچوي او دا ټول میلمانه هلته کې راځي او ځان ته پلیټونه ږدي خو دې کې پته نه لګي چې هغه زهر والا پلیټ کم دی او دغه ټول خلک دا روټۍ ډېر په شوق سره خوري. خو لږ ساعت پس هغه فادر باندې خوله راځي او هغه ډېر عجیبه غونډه کې محسوس کوي په کوم باندې چې هغه پاسي او هلته لاړ شي. بیا موږ دوه پولیس والا ګورو چې کوم په روډ باندې اکسیډنټ شوی وي او هلته راغلي وي او دغه اکسیډنټ د بل چا نه بلکې د فادر شوی وي او هغه په خپل ګاډي کې نښتې وي او هغې نه ډېره زیاته وینه بهیږي او کله چې دا خلکه دغه ګاډۍ کټ کوي نو له فادر سر لاندې راپریوځي او د جسم نه بیل شي او هغه ډېر بېدردۍ سره هلته کې مړ شي. بل خواته کې دوی په خپل کور کې ناست وي او ډېرې زړې ویډیوګانې ګوري او دوی په ویډیو کې یو سړی ګوري کوم چې دوی پهله نه وي کتلی او دوی بالکل نه پېژني چې دا سړی څوک دی. بیا هلته کې ایلس راځي او دوی ته وایي چې چکې ما نه ورک شوی دی او ما ته نه میلاویږي او بیا دوی هغه نوکره دوی سره ځي او دا را پیدا کوي. نیکه دلته کې ډېر زیات سوچ کوي چې دغه چکې کوم نه راغلی دی او چا را لېږلی دی او بیا دا هلته کې ټلیفون کوي هغه کوریر کمپنۍ ته چې دغه چا را لېږلی دی خو هلته کې سیګنل نه وي کوم باندې چې دا ټلیفون ونه کړي او بیا هغه نوکره چکې پسې کچن ته راځي او دا هلته کې یو چاړه ګوري چې نه وي. نیکه هم بهر راځي او دا هلته کې چکې ګوري چې په صوفه باندې ناست وي. بیا نیکه دغه چکې غېږې کې کېنوي او بره په لیفټ کې خیږي خو دغه دوران بجلي لاړه شي او هغه لیفټ ودرېږي او دا په تیاره کې بیا له چاقو یو غوزار اوري او هغې نه پس ته بجلي هم راشي. نیکه د چکې نه ډېره زیاته ویریږي. بیا هلته کې ایلس راشي او دا هغه چکې ایلس ته ورکي. دوی بیا هلته کې له نیکه پس خپې باندې زخم ګوري کوم چې چکې په تیاره کې دا والې وه. نیکه یوه معذوره ښځه وي او له هغې خپې کار نه کوي کوم باندې چې دې محسوسه نه کړه په کوم باندې چې ته پته ولګي چې زه کله زخمي شومه. اوس د نیکه په چکې باندې شک ډېر زیات پوخ شي او دا یو ځل بیا هغه کمپنۍ ته ټلیفون کوي او هغه کمپنۍ والا دې ته وایي چې دا تاله چا را لېږلی دی او هغې نه پسه ټلیفون بند شي. دوی بیا ایلس په خپلې کمره کې اوده کوي. نیکه بیا هلته په نیټ باندې کیني او له چکې په باره کې معلومات حاصل کوي او دا هلته کې له چکې په باره کې یو خبر ګوري چې چکې یو شیطاني ګوډۍ ده او په دې کې دننه شیطاني ساه ده او دغه نوکره هلته کې چکې ګوري چې ته مخامخ ولاړ وي په کوم باندې چې دا ډېره زیاته ویریږي. چکې هلته کې بالټي ته لغته ورکوي او هغه اوبه په بجلۍ کې لاړې شي په کوم باندې چې شارټ سرکټ وشي او هغه جینۍ د شارټ له لاسه مړه شي. نیکه بل خواته کې له هغه قاتل تصویر ګوري چې په کوم باندې هغه ډېر حیرانه شي ولې چې دا هماغه سړی و کوم چې دې وختي په ویډیو کې کتلی و او هغه پولیس والا ته هم پته لګېږي چې فاده نن ټوله ورځ نیکه په کور کې تېره کړې وه او بیا هغه هلته کې ځي. د نیکه خور چکې هلته کې په وڼو کې چکې ګوري او دا فکر کوي چې زما لور نه دا پاتې دی او هغه ورسره وسه پورې لوبې کوي. نیکه په منډه باندې ځي او ټول خلکه خبرولو کوشش کوي خو هلته کې بجلي نه وي او دا لیفټ کار نه کوي. نیکه هلته کې خپله خور ګوري چا سره چې په غېږ کې چکې وي. نیکه ورته وایي چې ته زر تر زره دا ګوډۍ لاندې لړه کړه او دې کې دننه څه شی دي او له نیکه خور دغه فکر کوي چې دغه ګوډۍ کې دننه یوه کیمره ده
او دې دواړه هلته کې په جنګ شي او په یو بل باندې الزام لګوي او له نیکه خور هلته نه ترې لاړه شي او بیا نیکه په پړو باندې د ختلو کوشش